अस्सलाम वालेकुम ग्रानो बच्चियानो, सहर मो په خیر. وعلیکم السلام معلم صاحب نن به موږ د څه په باره کې سبق وایو؟ ګرانو ماشومانو، تاسو نن د مکتب څخه وختي رخصتېږئ، لیکن تاسو هر یو سبا ته باید د 14 د مطلب او ښایسته متلونو سره راشئ. نو ښې شی به ولرئ. تر سبا پورې په خدای سپارمه. السلام علیکم. هلکه انځرګله، سبا ته خو معلم صاحب 14 دانې د مطلب متلونه غوښتي دي، ته به څه کې راوړې ورته؟ واو، زه به یې ورته راوړم. ولې نه، خامخا به یې راوړم، دا خو زمونږ کارخانګي ده که نه. نو انځرګله، د کوم ځای نه به یې پیدا کړې؟ دا خو ډېر کم وخت دی، دا به کوم ځای نه کړې ته بېغمه شه، دا اسانه دي. زما بابا په کور کې دی او د هغې عمر ډېر دی، هغې نه به زه پوښتنه وکړم، هغه بیا راته ووایي. ته هم د خپل بابا نه پوښتنه وکړه. ښه، زه صحیح دی انځرګله، سبا ته به بیا ګپ لګوو په مکتب کې. سلام علیکم. وعلیکم السلام، د خدای په امان. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام بچیا، په خیر راغې، ورځ دې څنګه وه؟ ښه وه بابا جانه، الله پاک په خیر تېره که. خو بابا جانه، په مکتب کې موږ نه معلم صاحب 14 دانې د مطلب او ښه متلونه غوښتي دي. تا ته یو څو متلونه نه دي یاد؟ اوس ویه، زه به یې تاله حتمن ویم، ما ته یاد دي، خو د دې نه مخکې باید په دې باندې عمل هم وشي. بالکل بابا جانه، ولې نه؟ ښه زوی جانه، غوږ شه ورته. د ټولو نه غټ دولت د مور او پلار دعا ده. دوهم، په دنیا کې د مور مینه رښتینې ده. دریم، په کور کې پلار برکت او مور راحت وي. څلورم، مورنۍ ژبه د مور نه زده کېږي، ځکه د مور په شان خوږه وي. پنځم، کور په دیوالونو نه بلکې په کورنۍ ښکلی کېږي. شپږم، نن سبا وخت کې هغه ښه سړی دی چې بل ته ضرر نه رسوي. اووم، د وخت تېرولو لپاره یوه نه یوه مشغوله ضروري ده. ژوند یو ځل دی چې ډېر څه پکې ترسره کول دي. نهم، د خوشحالۍ اوښکې د مینې انتها وي. لسم، چې وس دې رسي ګزاره کوه، ګزار مه کوه. 11، څنګه چې جامې زړیږي داسې رښتې هم زړیږي. 12، رڼا له تیارې او تیاره له رڼا څخه معلومیږي. 14، مینه هغه واحده جذبه ده چې زړونه یې سره تړلي دي. 14، د سړي شخصیت په صورت نه په سیرت ښایسته کېږي. نو بچیه، دا ټول 14 دانې د مطلب متلونه. نو هیله کوم چې عمل پرې وکړي. ډېره زیاته مننه بابا جانه، الله پاک دې ډېر عمر درکړي. عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى